السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن موږ داسې variable وایو. Variable is used to store data temporary او variable چې دی memory location where data is stored. variable چې دی دغه د memory یو location دی چې موږ ډیټا memory ته ورچو نو د variable په واسطه باندې ورچو. variable declaration او initialization چې دی هغه موږ دی چې ډیکلیروو یې نو اول به د variable declaration syntax چې دی variable به data type ولیکو بیا به variable نوم ولیکو لکه دا رقم integer salary مې نوشته کړی کالم ورچولی او initialization چې دی variable نوم به نوشته کړي سم به کوي 12 معنی ډیټا به واچوئ. سالري مې نوشته کړل هغه سالري چې ده چې موږ دا رقم نوشته کړله نو ډیټا خو نه ده ورچولې نو دلته ډیټا ورچوو. نو ډیټا چې ورچوو سالري به نوشته کړو ساین به کړو چې افسونه سالري مو ورچوله افغان به ورچوو. نو راځو دلته به په پرنټ کې وګورو دغه چاټر ما نوشته کړی دی دا کومه ډیټا چې موږ واچوو انپوټ یې کړو نو هغه راځي ریم ته راځي د ریم څخه ځي پروسیسر ته د پروسیسر څخه بیرته راځي ریم ته. ریم چې دی دا رقم خانې لري دا رقم موږ ته چې دغه ډیټا ټایپ ورکوو د ای او بی او سی په نامه چې موږ کړی دی دا په میموري کې یو ځای سټور کول جوړول دي موږ ته یې جوړوو. نو ای ته چې موږ ډیټا ورکوو هغه ریم ته راځي پروسس ته راځي د پروسس بیرته ریم ته راځي. نو دلته په ریم کې پروت دی د ای په نامه وریبل دی موږ ته یې جوړ کړی دی دلته اوس په ریم کې پروت دی. نو چې د ریم څخه بیرته راخلو نو آوټپوټ په واسطه باندې راخلو ځینې آوټپوټ به څنګه کوو سی آوټ به نوشته کوو بیا به ای ورته لیکو چې دغه ای هم پکار ده. نو ای کې چې په میموري کې هر څومره ډیټا پرته وي د ای په نامه لوکیشن باندې نو هغه ډیټا موږ ته آوټپوټ کوي. نو ډیټا چې انپوټ کړو هغه ریم ته راځي د ریم څخه پروسیسر ته راځي د پروسیسر بیرته ریم ته ځي. نو دغه یو سایکل دی د وریبل. نو ډیټا ټایپ چې دی ډیټا ټایپ د ډیټا نوعیت معلوموي چې موږ سره کوم ډیټا ورچوو لکه انټیجر لپاره موږ ته چې ډیټا ورچوو معنی اشاروي عدد نه مني خالي پر عدد به ورچوئ. پلاټ چې دی هغه ته به بیا موږ اشاروي عدد ورچوو. ډبل هم دغسې دی کرکټر چې دی هغه بیا یو عدد ځان سره سټور کوي چې هغه چې هر شی مو ورکوئ کوم ای ورکولی کوم بي ورکولی شي چې مو ورکوئ. بولینګ چې دی هغه به یا به ټرو یا به فالس ټرو یا به فالس ټرو یا به فالس او سټرینګ چې دی هغه ته موږ دغه ورچوو ټکس ورچوو ډبل کوډ به نوشته کړو سیمه کالم پسې بند کړو
دا ډیټا چې ده موږ د سټرینګ په واسطه باندې دغه کولی شو. نو ډیټا ټایپونه نوشته کړو، بیا د وریبل نوم نوشته کړو. لکه دلته چې موږ لیکلي دي ډیکلریشن او انیشلایزیشن چې موږ لیکلی دی. ډیکلریشن ما خالي انټیجر سالري ده، سالري مو ورته نوشته کړې ده، نور ډیټا مو نه ده ورچولې. بیا هم بېرته انیشلایزیشن په وخت کې خالي د وریبل نوم نوشته کړی دی او ډیټا مو ورچولې ده، لکه دلته سالري ده او 15,000 مو ورچولې. دا زه اوس دلته په عملي ګورو. فایل ته راځو یا paste include string using namespace std. کنټرول اس سیو کوئ د وریبل بنامه دی. وریبل ډیکلریشن چې دی مخکې داسې کوو چې انټیجر ا دا ا چې ده مخکې په میموري کې ځای جوړ کړي د ا په نامه باندې. یو لوکیشن مو جوړ کړي، د یو ځای مو جوړ کړي چې هغه کې موږ ډیټا ذخیره کړو. نو دا موږ دې په میموري کې یو ځای جوړ کړي د ا په نامه، لکه دلته چې ما لیکلی دی. میموري ته راسي، میموري ته بیا پروسیسر ته ځي. پروسیسر چې کومه ډیټا موږ واچوو هغه پروسس کوي، بیا بېرته دغه تریم ته راځي. نو موږ ته ډیکلریشن مو وکړي، اوس انیشلایزیشن کوو. ا به خالي بس دغه ا چې ده دا موږ ته په میموري کې هغې ځای جوړ کړي د ا په نامه، یا پوره نوم ورکوي، هر شی چې ورکوئ نو د ا په نامه مو ځای جوړ کړي. زه دا ا لیکم، هر څومره وخت چې هر څومره ډیټا ورچوم هغه ډیټا به ورچوي. اوس دا ډیټا ولاړله دلته پروسس عملیه باندې اجرا شوله، عملیه باندې اجرا شوه، بېرته د پروسس کړې ډیټا په ریم کې پرته ده. نو آوټپوټ بیا څنګه کوو؟ د سی آوټ په نامه باندې به موږ ته آوټپوټ کوو. نو دا چې د ریم څخه راځي د ریم څخه ډیټا راځي دغه ته آوټپوټ ته، نو هغه به موږ ته په سی آوټ باندې ډیټا ځینې راخو. د ریم څخه یا میموري کې چې کومه ډیټا پرته ده هغه ډیټا به په سی آوټ باندې راخلو. نو چې څنګه راخلو اوس به کار باندې وکړو. اوس به سی آوټ نوشته کړم، ا به نوشته کړم او ځینې کارونه باندې وکړم. نو را به سمرن وکړم چې په میموري کې کومه ډیټا پرته ده هغه به مې پروسس شوې یا عملیه به اجرا شوې وي، موږ ته یې د آوټپوټ په لاس راکړي. بله ډیټا ورچوم چې هغه موږ ته یې د چیش په نامه لیکلی، د بي په نامه، د سی په نامه، هر یو ورته به زه جلا ډیټا ورچوم. نو سی ته موږ اشاروي ډیټا ورچوو. هغه تېرې ورځې درس هم پکښې عملي کوو. موږ ته یې دغه میسیج ویلی و، نو هغه میسیج دپاره اوس مې لاک نوشته کړم دلته. دا چې دا کمپایلر ته نه معلومېږي، خالي موږ ته یې وویل د یوزر دپاره د میسیج دغه د پروګرامر دپاره دی. نو زه اوس ما خالي ځان دپاره چې ما دلته اشاروي عدد پکار دی، نو انټیجر لیکم، بي لیکم، دا خو ډیکلریشن شو. انیشلایز کوم یې بي
انټیجر نه پلاټ اشاروي عدد مخکې ولیکو. نو بي ته اسان کومه 12.3 نو اوس بېرته دا ډیټا راغله میموري ته نو دا ډیټا راغله په میموري کې دلته دغه د بي ته مور واچوله میموري ته راغله پروسس باندې اجرا شو په بي کې دغه په ریم کې پرته ده. نو اوس چې آوټپوټ موږ ورکوو د سی آوټ په نامه باندې ورکوو. سی آوټ معنا ډیټا راته آوټپوټ کړه د بي په نامه. دغه بله چې ده دا به زه اوس کمنټ کوم هغه به نه راته ښکاره کوي یوازې به دا راته ښکاره کوي 12.3. اوس که موږ دغه انټیجر ته 12.3 ورکړو دا به کمنټ کوم چې دا نه کې راته ښکاره دغه به خلاصوم. اوس به دلته ورته میمیشت راکړم چې 15.10 دا به اوس وګوره. اوس به درته معلومه چې ګوره دغه اشاروي عدد نه راته ښکاره کوي پوره عدد را ښکاره کوي. که موږ ته یو واچوو انټیجر ته اشاروي عدد نه ښکاره کوي اوس هغه پوره عدد راته ښکاره کوي. نو په پلاټ چې دی د اشاروي عدد دپاره دی. نو نن دپاره دا ویډیو ډېر اوږدېږي د هغو نه بس دی نور به بیا په بله ویډیو کې ووایو اورېبل ده. نو تاسې هم کار باندې وکړئ کمنټس دی بس دا اورېبل دا آوټپوټ چې دی زما کمنټس دی بیا دا ډیټا نه راته ښکاره کوي یوازې کومه ډیټا چې نه وي کمنټ هغه راته ښکاره کوي.